سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره ډیر په زړه پورې معلومات شریکوم. که څوک د خپلې ښځې سره په کور کې ستونزې او مشکلات لري نو څنګه دا مشکلات او ستونزې حل کړو. مهرباني وکړئ ویډیو در سره لایک کړئ او د ویډیو تر اخره موږ سره اوسئ چې تاسو د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. که موږ سړي وغواړو چې زموږ په کور کې د هر وخت د سکون نه ډک ماحول وي او د مینې محبت یو ښکلی ماحول دی وي نو د خدای دپاره زما دا یوه خبره په خپل ذهن کې کېنوئ چې خپل ځانونه بدل کړئ. په ښځه باندې هیڅکله هم لاس مه اوچتوئ، یعنې هغه مه وهئ او دا فکر کوئ چې دا هم د الله تعالی بنده ده او د الله تعالی خپلو بندګانو سره ډیره زیاته مینه ده. که یو طرف ته ستا مور او خور وي او بل طرف ته ستا ښځه نو هیڅ وخت هم یو طرفه فیصله مه کوئ، بلکې په ډیر غور سره خبره واورئ او فیصله وکړئ، ځکه چې غلطي د هر چا نه هم کیدی شي. ممکن غلطي ستاسو خور یا مور کړې وي او یا ستاسو ښځې کړې وي، نو په نرمې رویې سره مسله حل کړئ. که چیرته تاسو لور لرئ او تاسو دا فکر کوئ چې زموږ زوم دی زموږ لور سره ډیر ښه تعلقات ولري او دوی په خپل منځ کې خوشحاله واوسي، نو تاسو هم کوشش وکړئ چې خپلې ښځې سره ډیر ښه تعلقات او مینه قایمه وساتئ، ځکه چې یو مشهور متل دی چې څه کرې هغه به ریبې. یعنې که نن ته خپلې ښځې سره ښه عمل وکړې نو ممکن سبا ستا لور سره هم ستاسو زوم ښه عمل وکړي. نن سبا چې د ټولو نه زیات کورونه بربادیږي او کورونو کې لانجې راځي نو د دې د ټولو نه غټه وجه د تعویض تهمت لګول دي. اگر که چا تعویض کړی هم وي خو د هغې دومره نقصانات نه وي څومره چې دوی د یو بل خلاف شي او یو بل ته نقصان رسوي او کور بربادوي، یو پسې خبرې کوي بل پسې خبرې کوي او بیا د دې نه علاوه عاملانو او تعویضګرو پسې ګرځي او خپلې پیسې په هغوی مصرفوي او تعویضونه کوي. کله کله خپلې میرمنې سره یعنې ښځې سره د مینې اظهار هم کول پکار دي. که هغه په دې طریقه ولې نه وي چې تاسو یو نوړی ډوډۍ خپلې ښځې ته په خوله کې ورکړئ، ممکن په دې سره ستاسو ترمنځ مینه نوره هم زیاته شي. کله هم د غصې په حالت کې فیصله مه کوئ، ځکه د دې نه ډیر زیات نقصان پیښیدی شي. د خپلې ښځې په وهلو سره هغې ته دا مه ثابتوئ چې زه یو مضبوط او طاقتور سړی یم. مضبوط او طاقتور سړی کله هم په یو کمزوري انسان باندې لاس نه اوچتوي. د ښځو جایزې نخرې برداشت کړئ، ځکه الله تعالی د دوی حسن د دوی په نخرو کې ایښی دی او دې سره مینه هم زیاتیږي. ډیره مننه کوم قدرمنو دوستانو چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. موږ کوشش کوو تاسو ته داسې نوي او ښایسته او په زړه پورې معلومات راوړو چې تاسو ترې څه زده کړه وکړئ او تاسو ته خوند درکړي. نو مهرباني وکړئ زموږ همدغسې ویډیوګانې در سره لایک کوئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.